که هست و خاوند د یو بل نه ناراضه وي یا صرف خاوند ناراضي یا صرف ښځه ناراضه وي، موږ غواړو چې د دې دواړو په منځ کې صلح راشي او روغه راشي. د هغې دپاره د یا بدوحو یا ودودو یا مانعو وظیفه شروع وکړئ، انشاءالله دغه دواړه په خپلو کې دوباره روغ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته یو داسې اسم درته د الله جل جلاله ښیمه، داسې درې اسماء مبارکه درته ښیمه. کله چې تاسو د دې درېو اسماء مبارکو ذکر شروع وکړئ، د دې برکت به داسې وي که ښځه او خاوند په خپلو کې روان شوي، د هغوی چې د اختلافات راغلي وي او موږ غواړو چې د هغوی اختلافات ختم کړو او د هغوی په منځ کې دوباره روغه راولو. د هغې دپاره چې موږ ولې دا وظیفه راونیسو، نو انشاءالله د هغوی به په خپل منځ کې روغه راشي، د هغوی ناراضتیا به ختم شي، الله جل جلاله به دوباره په خپلو کې مینه پیدا کړي. کله کله انسان معاشرې کې وخت تېروي او د انسان د لاسونو، د خپو، د ژبې وغیره نه څه داسې حرکات ظاهر شي، هغه د خلکو د نفرت باعث وګرځي. بیا د هغې د لاسه د انسان ډېر سخت ستومانه وي، لیکن کار ته نه شوی وي. کله کله خاوند څه خبره څه حرکت داسې وکړي چې د هغې د وجې نه د دې خاوند د ښځه د هغو نه ناراضه شي او بیا په هیڅ شان باندې هغه راضي کېږي نه. کله کله داسې وشي چې د چا نه چې کوم دی خاوند خفه شي، یو حرکت داسې وکړي، یو خبره داسې وکړي، د هغې د وجې نه د خلکو نه خاوند خفه شي او ډېر زیات هغوی کوشش وکړي، لیکن خاوند یې نه راضي کېږي. نن چې دا کومه وظیفه درته ښیم، د یا بدوحو یا ودودو یا مانعو که دا وظیفه راونیسي، نو که د دې خاوند هر څومره سخت چې کوم دی زړه وي یا د دې ښځې هر څومره سخت زړه وي، انشاءالله چې الله جل جلاله به د دې اسمونو مبارکو په برکت سره د یو بل نه راضي کړي، د یو بل سره به دوباره مینه پیدا شي او داسې مینه به پیدا شي چې د یو بل نه به بیا دوی چې دی زاریږي، قربانیږي. داسې مینه به د یو بل سره پیدا شي. نو محترمو، راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیمه. طریقه د وظیفې کولو ډېره زیاته اسانه ده. کله چې تاسو بسترې ته ورځئ، هغه بستره چې هغه بسترې باندې دواړه څملي، که دا چېرته کې ډبل بیډ وي، که عام کټ وي او که لاندې په ځمکه باندې قالین وي یا څه هر څه وي، خو چې هغه ځای کې دوی څملي، نو که د چا نه ښځه ناراضه وي او دوی غواړي چې زما دا ښځه دی هغه زما نه راضي شي، نو چې کله خو په دې خپله بسترې باندې څملي، نو دوی دې 11 کرته ووایي یا بدوحو یا بدوحو یا بدوحو، 11 کرته دې یا ودودو ووایي او 11 کرته دې یا مانعو وظیفه وکړي. د دې نه مخکې وروسته دې 11 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف خامخا وایي. دا وظیفه دې روزانه پابندۍ سره کوي. د دې نه علاوه که د چا نه ښځه خفه وي، نو دا خاوند دې دغه وظیفه په دغه طریقې سره کوي. که د چا نه خاوند خفه وي، دا ښځه چې کله ورځي هغه بسترې ته، نو په دغه طریقې سره دې دغه وظیفه کوي. انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به دغه دواړه د یو بل نه راضي شي. الله جل جلاله به د هغوی په زړونو کې دوباره مینه واچي، محبت به واچي. د دې نه علاوه به یو کار کوئ، تاسو به په یو خوږ څیز باندې یا بدوحو ولیکئ، یا بدوحو به ولیکئ یا به ولیکئ البدوحو، او دا به په یو خوږ څیز باندې ولیکئ او که د چا نه ښځه ناراضه وي، نو په هغې باندې دې وخوروي، انشاءالله راضي به شي. که خاوند ناراض وي، په هغې باندې دې وخوري، انشاءالله راضي به شي. که ښځه او خاوند د یو بل نه ناراض او یو بل سره روغه کول نه غواړي، یو درېمګړی دې ولیکي او د هغوی نیت یې پکې وکړي او دغه دې یعنې دغه دې په یو خوږ څیز باندې ولیکي او په یو درېمګړي باندې یعنې چې کوم دی درېمګړي کس چې کوم دی ولیکي او پر ښځه او خاوند باندې وخوري چې دواړو خېټې ته لاړ شي. انشاءالله د هغوی به د یو بل سره قدرتي مینه پیدا شي، زړونه به یو بل ته دوباره مایله شي. نو دا یو چې کوم دی عمل دی. درېم نمبر عمل به دې سره دا کوي چې فروټ وي، هر یو څیز وي، تاسو به یوه چاړه راواخلئ، په هغه چاړې باندې به تاسو ولیکئ البدوحو یا به ولیکئ یا بدوحو. په دې دواړو کې چې تاسو هر یو ولیکو ټیک دی، یا به ولیکئ البدوحو په چاړې باندې یا به ولیکئ یا بدوحو، او په دغه چاړې باندې به څه فروټ کټ کړئ چې هر یو څیز پې باندې تاسو کټ کړلو،
خو هغه څیز چې تاسو په دې باندې کټ کړلو که د چا نه خاوند ناراضه وي نو په دې خاوند باندې وخورئ، که د چا نه ښځه ناراضه وي په دې ښځه باندې دې وخوري. انشاءالله د دوی به د یو بل سره مینه او محبت دوباره پیدا شي او داسې مینه محبت به د یو بل سره پیدا شي چې د یو بل نه به بیا زاریږي، قربانیږي، چېرته کې به د دوی محبت هغه به چې دی ختم نشي. د دې نه علاوه به چې ستاسو په خولې باندې هر وخت دا وظیفه شروع وي یا بدوخو یا ودودو یا مانعو، یا بدوخو یا ودودو یا مانعو، چې هر وخت ستاسو په خولې باندې دا وظیفه شروع وي. نو که خاوند نه چېرته کې دا ښځه ناراضه وي نو دا خاوند یې دغه چې دی تصور کړي چې دا ښځه دوباره زبان راضي شي او دا دې ما سره پخلا شي. او که چېرته کې د یو ښځې نه د خپل خاوند ناراضه دی او دا ښځه دا وظیفه کوي نو دغه چې دی تصور او د خیال دی کوي چې دا وظیفه زه د دې دپاره کومه چې دا خاوند زما نه راضي شي. نو انشاءالله دغه وظیفه تاسو کوئ روزانه پابندۍ سره او په کثرت سره یې کوئ، یعنی ډېره کوئ، په ناسته ملاسته ولاړه چې په هر حالت کې د ستاسو په خولې باندې همدغه وظیفه او دا ذکر شروع وي. انشاءالله په لږ وخت کې دننه به تاسو وګورئ هغه دوه کسان چې په خپل منځ کې روان وي رب العالمین به د دې اعمالو په برکت سره دا درې اعمال چې مرتکب مخول د دې اعمالو په برکت سره به داسې د یو بل دوستان جوړ کړي چې د یو بل نه بس زاریږي، قربانیږي. لیکن د الله نه یره پکار ده چې دا عمل ما چېرته کوم چې دا عمل چېرته کې د ناجایز محبت دپاره استعمال نشي، صرف او صرف د جایز محبت دپاره استعمالیږي. لکه جایز محبت مې درته وښوه چې ښځه او خاوند د یو بل نه روان شوي دي، خفه شوي دي، د هغوی د پخلا کولو دپاره کولی شي، یا چېرته کې دوه دشمنان دي او دوه دشمنانو په خپل منځ کې روغ راوستل غواړي. د ستاسو دغه چې دی ارزو وي او تمنی چې دغه دواړه دشمنان دي په خپلو کې روغ شي، نو که هغوی خو دغه چې کوم دی عمل وکړي دا کم عمل چې ورته ما وښولو نو انشاءالله د دې عمل په برکت سره به د هغوی دشمني په دوستا سره بدله شي. نو د داسې جایز کارونو دپاره دا وظیفه او دا چې کوم دی اعمال تاسو کولی شئ، د نور ناجایزو امورو او کارونو دپاره د دې عمل او د دې وظیفې بلکل تاسو ته چې کوم دی اجازت نشته دی.